لیدونکو کله چې وردګو ته راسي په وردګو کې بیا د دوی هغه دود او دستور د افغانستان د نورو ولایتونو سره ډېر فرق لري. په میدان وردګو کې هم بیا څو ځایونه داسې دي چې هغه د هغوی د دستور فرق لري، خو بیا د وردګ او د میدان د خلکو دود دستور هم فرق لري. دوی په ودونو کې شوروا ورکوي او داسې شوروا ورکوي چې ډېره خوندوره او مزهداره. دلته چې زه راغلم دا دیګ مې چې ولیده او دلته څنګ کې یو بل وړوکی دیګ ورسره ده چې هغې کې مې پسه ولیده. بس دا زړه مې غواړي چې لاړ نه سم دلته دا ژمی تېر کړم، خو بیا هم په هر صورت دغه لالا چې ده اشپز ده، نن دلته د خوشحالۍ یو پروګرام ده، واده ده، نو الله پاک دې دغه واده نیک او بختور کړي. خو راغلم په همدې خاطر ما ویل چې دغو خلکو دغه دود دستور وګورم. دا ملګری ولاړ ده، یخني برابره کړې او غوښه یې دلته پرېښې ده، غوښه یې بس پخ کړې، هغه به مې پخ کړي، زه نه یم خبر. خیر پوښتنه وکړي کوم ملګری ستړی مه شي. ښه جوړې خیرات مننه، خوشحاله اوسېږي، داسې خوشحاله لکه دا یخني شوروا چې تا پخ کړي. دا خو موږ پخ کړې ده. دا خپله اشپز یې د دې کلي اشپز یې که نه، بس هسې دا خلکو در باندې پیرزوینه کړې ده، در باندې پخ کړي. یار هغه په قوي یې د خلکو نو څه راکوي. نو دلته دغه ستاسو په کلي کې مثلا په ډېری ځایونو کې چې ګورې که نه، لکه د افغانستان په ډېرو سیمو کې هر ولایت ته چې لاړ شئ هر ولایت خپل دود او دستور لري. بیا په میدان وردګو کې هم لکه د میدان خلک یو دستور لري، د وردګو بل لري، غزني ته چې لاړ شئ هغه بل لري. ستاسو دغه دود دستور په کومو سیمو کې چې دلته تاسو په واده کې شوروا ورکوئ؟ یاره دا د سیدآباد ته دی تشارګاه پورې دا حساب دی، دا د شوروا دا شوروا پخوي یا د پسانو وي یا د غوټ مول وي، بیا خلک ستې ډوډۍ خوري. نو دغه دود او دستور مخکینی پاتې دی که نه، که اوس جوړ شوی؟ مخکینی پاتې دی، دا مخکینی دی. لکه دغه یو دیګ شوروا اوس څو نفرو ته بسنه کوي؟ یاره دا د 400 نفرو 300 نفرو ده. ماشاءالله کابل کې خلکو ته شوروا پیدا کېږي، نه اصلي شورواګانې خو دلته دلته راسئ. ښه نو دغه اشپزي تا چېرته زده کړې؟ په کوم ځای کې زده کړې او بل د دغې اشپزۍ ته پیسې اخلې که نه بس هسې د خدای په نامه او د خوشحالۍ په خاطر یې کوې؟ یاره د خوشحالۍ په نو هغه یې که په خاطر یې کړو نو دغه کار دی دا کلی نه دی. لکه مثلا په ډېری کلي کې مثلا کلی خپل اشپز لري که نه، یا مثلا ډېری وخت نایان چې دي هغه اشپزي ورته کوي، یا مثلا اوس خو خلک عصري شوي دي له کابل له اشپزان راولي. دلته ستاسو بیا څه رقم حساب د پیسو باندې ده که نه؟ نه په پیسو نه، د هر سړی چې پرې ورپېښ شي څوک اشپز وي هغه اشپزي کوم. ماشاءالله خپله د اشپزي چېرته زده کړې؟ یا خو همدغه دیګو مې زده کړې ده، همدغه ته نو چېرې به تللي وو. اوس خو ماشاءالله دغه کلي ارام دي، دلته ستونزې نشته، جنګونه نشته که نه؟ یاره نشته، نه کراره ده، ډېر امنیت دی. دې کې چې اچولي دا بوی خو ډېر خوندور ده. دا خو د پسه شوروا ده، دغه یل میل او دغه هغه د مساله یې ده، نور شی نشته داسې هوږه موږه مرچاک دا شی دي. لکه دې شوروا سره که نه بیا نور سلاد میوه چې یې ورکوي که نه، دغه یو شوروا نه بس ده؟ خالي شوروا ده، دا شی نشته، سالاد مالاد دا شی نشته، بس کار قلندري ده. نو او خلک ډېر وي نه راسي دغه شی نه رسېږي، بلکل هم نه رسېږي. ښه په هر صورت باندې د غوښه هم لیدلی شو که نه شو؟ قدرمنو لیدونکو د دغه دیګ د شوروا غوښه دغه ده، تاسو وګورئ دا د پسه غوښه ده او داسې مکمل دغه ورنونه پکې اچول شوي دي، خو فکر کوم دا غوښه اجازه نه لږ وخورم که نه؟ او اجازه دې وخوره، ترخه خو به نه وي ډېره؟ نه خوږه غوښه ده دا خو کله چې زه لږ وخورم دغه ځای در موت وینار سودا دا خیر اوسي. دا جوړه په خدای داسې غوښې چې تاسې ورکوئ که نه، نو کابل ته تاسې چېرته راځئ؟ غمونه ته موږ پرېښي د خوشحاله ځایونو کې تاسې پراته یې دا ولې؟ غمه ته موږ پرېښي څه باندې تېر شو. اوس خو امنده که نه شکر ده؟ اوس خو امنده، اوس خو شکر ده، اوس خو بیخي خوندور منطقه ده. لکه دغه ورون که نه دا د څو کاسو دپاره بسنه کوي، څو نفر دپاره بسنه کوي؟ دغه ګوکو د داسې لاسو 12 کوبه دپاره هغه کو بسنه. نو لیدونکو ما مخکې هم یادونه وکړه چې د هر ځای د هرې سیمې خپل رسم و رواج وي، خو د وردګو دغه رواج بیا ډېر زیات خوند کوي چې شوروا ورکوي. بس شوروا چاته پیدا کېږي نو خو دوی ماشاءالله وګوره مکمل پسونه رالیږي، بیا شوروا ورکوي. بس الله دې دوی په دغه کار کې برکت واچوي، الله پاک دې دوی د خوشحالۍ نه همداسې پسې ډېرې کړي، د دوی رسم و رواج دا ډېر زیات خوند کوي. راځئ دلته یو بل چا سره هم خبرې کوو. خیر اوسې دغه د حاجي صاحب وطني پاس ته یې موږ سره راوړ. خیر حاجي صاحب
ښه دا هم د همدغه واده دپاره که نه لکه دا وطني ډوډۍ ده که نه دا راسره ونیسه ښه یو دوه خبرې به د کاکا سره مو کوم څنګه کاکا ښه ته په خیر یې ښه جوړې خدای الله دې خوشحال لره څو کلن یې لږ داسې تاسو کمه کې کلیوال خو دې وګوري دا مسافر که نه 50 کلن یم ماشاءالله بیا خو ځوان یې سپین ږیری خو نه واده دې تا راکړې بل چا ده واده مې د زوی دی ماشاءالله اصلي دې خوشحالي چښتن خو ته یې نو الحمدلله ځان ته خو به دویمه نه کوې نه ماشاءالله زامن مې ډېر دي لغه په واده اوس دوه رواج دي او بله مه که زامن مې تر اوسه پوتې دي منجرات دي خو تورتې ته مشر خو زه یم موقع شته دی که نه دا راته چې دلته په واده کې دغه ستاسو تویانه یا ولور دا څو افغانۍ ده دا 4 لکه دی ماشاءالله مخکې وایي 10 لکه و رښتیا وایي مخکې 10 لکه و بیا د کاو مو طالبانو دا خلک سپېغون شول 4 لکه پرېکه یې پرې وکړ 4 لکه ولور دی نو په نورو سیمو کې بیا کم د 2 لکه شاوخوا ده ستاسو په سیمه کې ولې 4 لکه ده خو دا خو داسې رواجونه دي ګډ وډ رواجونه دي داسې ځایونه شته 6 لکه 8 لکه هم شته 10 لکه اوس هم شته نه یو هم شته دي نور بیا ستاسو مصرفونه څنګه دي دلته څه شی مصرف لرئ نور مصرفونه خو داسې دي چې دغه مو یینې دغه ګیز هغه کړی دی که نه دغه توی کړی دی یو هغه د غویا لول کلو 18 منه شولو یو غویا ملال کړی یو هم پسه ورسره ما هغه کوالول کو 6 منه دا ساره نو کیله د ولمانو ګزاره سپې وشي یعنی مطلب دا چې تاسو تر اوسه پورې 22 منه غوښه نو ټوټه کړې ده 22 نه به هم ډېره رسېږي هغه به رسېږي 40 منه 40 منه بالکل دغه کې موږ بیا 15 منه 16 منه اوړه هغه دغه اوړه ویشلي چې پوسټ پوخه کو د کلیوال دا د کلیوال همکاري وي ښه ماشاءالله لکه تاسو دغه اوړه چې خیشته کوي بیا کلیوال ته ورکوي هغوی پخې د شوروا ده داسې وچ اوړه ورکوو نیمان یا مان اوړه هغه بیا د موږ همدا رواج دی هم د قدیمه د پلارونه درته پاتې ده خو بیا بعضې خلک د بازار هم ډوډۍ راوړي بعضې خلک اوړه ویشي بیا یې په کورو کې ورپخوي بیا یې راوړي خو ځان لرې کور ډوډۍ خوند کوي ډېر ښه داسې ورته ګوره دا خوندوره ډوډۍ ده بالکل ښه دا ارمان خو دې پرسه چې زوی ته دې واده وکړه که نه نو دلته داسې کومه ستونزه که نه چې تاسو همیشه ورسره لاس او ګرېوان یې او پوهېږئ دغه ستونزه هېچا نه یې حل کړي اوس یې درته حل کړي دا به کومه ستونزه وي یاره انشاءالله که خدای کړ دغه د موږ هېواد ډېره غټه ستونزه چې وه هغه وه بې امنیتي وه جنګونه ډېر سخت ټول خلک په مقصد خفه او پریشانه او دربدر وو ښه یوس الحمدلله هغه غلی د امنیت غلی دی یوس ډېر ارام یو زه خپله همدغه ارامي مې د چې ټول شی کاپي مې ده زړه کې د کوم ارمان پاتې ده چې پوره یې کړې له خیره ولې نه ښه لکه څه شی پاتې ده 3 زامنو ته مې ودونه کړي دي خو او 2 میلیونې دي یوه په خرڅ په واده باندې ده یوه پاتې ده د زامن مې 3 پاتې دي چې دا زه چې په واده شي نو څه نور ته دغه 3 ته مدونه کوې له خیره 3 ته مې کړي 3 پاتې دي ماشاءالله له دغه 3 ځان مخکې که توکل په خدای مهربان ده 3 به نور را پیدا سي څنګه نه خو خوشحاله کېږي ښه زمون دې که دلته ولاړه وي پوه شي هغوی هم وایي چې لکه چې پلار رښتیا هم لکه چې دویم واده کوي پوه شي نوبت ورنه کړي هغه دی ولو زه اوس د واده وخت شوی دی خو خدای دې څه وکړو چې دنګان چکتان شم هغوی ته ودونه وکړو ټول کې کوم لیدونکو پاک رب دې بس ټول افغانان خوشحاله لري ټول پښتانه ټول مسلمانان اولاد یې په ټولو مسلمانانو ورحمیږي په دغه سیمو کې رښتیا هم ډېرې ستونزې ډېر مشکلات خلکو لیدلي دي ډېر جنګونه لیدلي دي راسره پاتې شئ بلتیا مو وکړئ